په خوب کې قیامت لیدل یو ډیر ژور او له معنا ډک خوب دی چې اکثره وخت د انسان د نفس اعمالو او د ژوند د حالاتو سره تړاو لري. دا خوب اکثره وختونه د ویښتیا ژوند لپاره خبرداری، تنبیه یا د لوی بدلون نښه وي. عمومي تعبیرونه د قیامت د خوب: که څوک وویني چې قیامت راغلی دی، دا د دې نښه ده چې شخص ته د خپلو اعمالو، ژوند او دین په اړه فکر پکار دی. ښایي دا خوب د نفس محاسبې ته بلنه وي، دا چې ته خپل اعمال وڅېړې. دا هم ښیي چې یو لوی بدلون، حادثه یا حساب ته نږدې، لکه یو مهم پریکړه یا ازموینه. که څوک وویني چې خلک له قبرونو راپورته کیږي، دا د عدل، انصاف او حق نښه ده. ښایي ته د عدالت تمه لرې یا ته به د یوې فیصلې یا حساب سره مخ شي. دا هم ښیي چې د تیرو اعمالو عواقب به ته وینې، که ښه وي که بد. که څوک ځان په قیامت کې هلاک وویني، مړ، سوځېدلی یا له ویرې بېحال وي، دا ښیي چې ستا دننه ګناه، ویره یا پښیماني موجوده ده. ممکن الله تعالی ته د رجوع وخت در رسېدلی وي. دا خوب تنبیه ده چې توبه، اصلاح او نیک عملونه وکړه. که څوک وویني چې د قیامت ورځ ده خو دی ژغورل شوی دی، دا د یو نیک انجام نښه ده. ښایي الله تعالی ته نږدې یې او ستا اعمال به ښه پایله ورکړي. دا هم ښیي چې ته به له ستونزو، فتنو یا خطرونو نه خلاص شي. د قیامت خوب روحاني مفهوم لري. دا خوب معمولا انسان ته دا پیغام ورکوي چې خپل ژوند ته پام وکړه، اعمال دې وڅېړه او که ګناهونه شته نو توبه وکړه. همدارنګه دا خوب ښایي د یوې لویې بدلېدونکې پیښې نښه وي، لکه د ژوند مسیر، مسلک یا عقیدې بدلون.